د افغان ښځو په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک رد کړ. د یونما لوګو طالبان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک رد کړ چې پکې راغلي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړو د سهشنبې په ورځ طالبانو غږ وکړ چې سمدستي دې پر ښځو له لګولو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبان د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو مشر د امر هم کړی چې ښځې دې عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ دې پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه بللي. د ویلي دي چې افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي.